چې د انسان د اعمالو د ثواب او د عذاب تعلق د نیت سره دی. که د یو انسان نیت خو نو اجر او ثواب به ملو شي، او که د یو انسان نیت ټیک نو خراب و د ښودنې و د ریاو نو بیا به ثواب په ځای ګناه وشي، الله به خفه شي. الله قرآن شریف کې فرمایي فویل للمصلین الذین هم یراؤون، هغه خلق چې منځ کوي خو ریا کوي، دا منځ د ښودنې دپاره کوي، خلقو ته ځان ښیي چې زه منځګزار یم، زه منځ کوم، خلقو ته ځان ښیي چې زه تهجد گزار یم، زه تهجد کوم، خلقو ته ځان ښیي چې زه خو ډېر لوی ذاکر یم، دا دې ګوره تسبو ته مې ګوره زه پې ذکرونه کوم. فویل للمصلین، هغه خلق چې هغه منځګزار دی، منځ کوي او ریاکاري کوي، هغه له ویل دی. نو د ویل یوه معنا دا ده چې په دوزخ کې یو کنده ده، او حافظ ابن حجر لیکلی دی فتح الباری کې په شرح د بخاری کې، مولا لقاری لیکلی په مرقات کې په شرح د مشکات کې، او د حدیث پرانا کې چې یو خطرناکه کنده ده په دوزخ کې چې روزانه دوزخ د هغې نه زر کرته پناه نیسي غواړي، دغه ځای له به ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انما اخوف ما اخاف على امتی الشرک الاصغر، زه په خپل امت چې ډېر یریږم د رکوټې شرک نه یریږم. صحابو تپوس وکړه قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول الله، رکوټې شرک څه شی دی؟ وی الریاء والسمعة، د ښودنې دپاره یو کار کول، او یا د شهرت دپاره چې زه خلقو ته دا شی واورم او مشهور شم په نیکۍ، او دا خپل عمل دی خلقو ته وښیم او خلق ووایي چې دا خو ډېر نیک سړی دی. زما وروڼو هر کار چې کوئ خالص د الله دپاره کوئ، بس الله به مدد هم کوي، هم به په دنیا کې مدد کوي، هم به په آخرت کې مدد کوي. حضرت علی رضی الله عنه خو ډېر لوی بهادر انسان، او ډیر د رسول الله مبارک په زمانه کې حضور پاک ورته بهادر ویلی دی. اسد الله د خدای په زمرو کې یو زمری، یو دل یو کافر سره په جګړه شو، کافر یې راغورځاو او توره ورسره وه، په هغه کافر باندې توره کېښوده، الاله وې، ځکه هغه کافر د حضور پاک په شان کې ګستاخي کړې وه. او د شریعت قانون دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې څوک ګستاخي وکړي دا هغه زندیق دی چې واجب القتل. توره یې راویسته، الاله وې، هغه کافر د لاندې نه پې لاړې وتوکلې، بس دې ته نیغ پاسېد. چا ورته وی ګوره سړی دې پرېښو، اوس خو په کار دا دي دوه خبرې شوې، هم د پیغمبر دشمن دی، هم ستا دشمن دی چې لاړې در باندې راوتوکلې، نو پرېږدې ښه. او هغه سړي وی ما لاړې دې دپاره وتوکلې چې وجدې خو مې اسم پرې چې غوسې تېده شي چې زر مې مړ کړي وخره باندې وانلي، ومې نه کړی. ګوره هغه په دې نیت لاړې توکلې وې. حضرت علي ورته ووایي چې نه، ما چې دې را پرځولې ولالو مې دا د الله دپاره چې الله به خوشحاله شي، د پیغمبر دشمن دی. او چې کله په ما لاړې وتوکلې نو خپل د ځان جذبه راله چې دا خود په ما لاړې وتوکلې راشه اوسې خامخا حلال کا. نو بیا مې انتقام د خدای دپاره نه شو، د خدای د رسول دپاره نه شو، د ځان دپاره شو چې په ما لاړې وتوکلې، نو ځکه مې پرېښود چې د ما دپاره نه شي، د الله دپاره. بل وخت بیا را ګورم به ورسره هغه کافر وی او تاسو څه کارونه چې کوئ ګوره معلومیږي دا چې څه کوئ د الله دپاره کوئ، د ځان دپاره نه. کافر خدای په هغې مسلمان کو. نو هر کار چې بنده کوي دا موږ ته یو مثال مخکې نه پروت دی.
هر کار چې کې د نیکې کار به هم د نیکې وي نو هغې کې نیت د الله د رضا کوه اجر به میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک غزا لته او د تبوک غزا داسې وه چې ډېر لرې سفر و. د روم یو بادشاه و هرقل د هغه سره مقابله وه. تقریبا اوس هم تبوک تقریبا د مدینې منورې نه 1000 کیلومیټر نه زیات دی. ډېر لوی سفر دی. سخته ګرمي وه او دا پروپیګنډه راغله چې د روم بادشاه هرقل را روان دی په مدینه منوره حمله کوي. نو بس رسول الله مبارک ورپسې ووته. پیغمبر مبارک خو اشجع الناس په ټولو خلکو بهادر انسان. صحابو ته دی چې موږ ورپسې ځو. دا داسې وخت و چې ګرمي م ډېره وه. دا داسې وخت و چې کجورې م پخې وې او صحابو ته پته ده چې دا خو زمونږ کال پس فصلي او که موږ تبوک له لاړو راځو دا خو بلا میاشت نه زیات مزل به پتلو راتلو لګي نو کجورې به غونډې دوړېدلې ختمې به څاروي م کم دا هغه غذا وه چې رسول الله مبارک په هغې کې د صحابو نه چنده غوښتی و. لاړ نبی علیه السلام تبوکه پورې ورسېد. هغه کافر باندې خدای روب واچو چې مونږ خو ویله په مدینه ځو حمله کوو. ډېر لوی هغه د روم داسې طاقت و لکه یو سپر طاقت چې ورته دې زمانه کې وی. خو چې رسول الله مبارک تبوکه پورې لاړ په هغه یاره پرېوته راونوت. حضور پاک بیا واپس راغی. په لاره څه وی وان بالمدینة اقواما په مدینه منوره کې بعضې خلک دي مونږ سره جنګ له نه دي راغلی دې سفر کې نه دي راغلی. ما تسیرون سیرا ولا ما سرتم سیرا ولا قطعتم وادیا الا معکم. وی تاسو چې څومره سفر وکړه په دې سفر کې په ثواب کې د سره شریک دي. تاسو چې څومره په دې غرونو درو کې وګرځېد او سخت سفر مو وکړو هم په ثواب کې تاسو سره شریک دي. صحابه وی په مدینه کې دی هم بالمدینه مدینه کې دي مونږ خو تباه شو. پیاده مزلې مو کړې په یو څاروي باندې به 3 کسان سوارو 4 کسان څه به پیاده روانو څه په څاروي سوارو 4 کسان به نمبر و 2 په سوارو 2 داسې روانو 2 به سوارو یو به داسې روانو. مونږ خو برباد شو. مونږ خو په ګرمۍ کې بلا مزل وکړه. مونږ خو تنګ دې تېرې کړې لوږې م تېرې کړې. مونږ نه خو باغونه میوې غونډې ودوړېدې. مونږ خو 1000 کیلومیټر نه زیات سفر د یو طرف نه وکړو د بل طرف نه وکړو او هغې په مدینه کې دي او مونږ سره په ثواب کې شریک دي. رسول الله مبارک وی او ولې بالکل وی ولې وی حبسهم العذر دا غي نیت وو راتلل خو د عذر د وجې نه بند شوي دي رانله. ګوره دې ته وایي نیت برابر. نیت یې وچیزو معذور او غریبانان څوک بیماران څوک پکې په سترګو ړانده څوک پکې بوډاګانو چاته نور څه مجبوری وی هغه عذر د وجې نه دې سفر کې لا نړل ثواب کې شریک. غمارونو اصل سیز دقه دی نیت کاوه. نیت کاوه چې زه به که خیر انشاءالله جومات ته ځم په لاره چې څومره خلک یي سلام به پې کوم السلام علیکم ورحمت الله سلام به اچوم په ښي طرف به ځم واپس به بیا په ښي طرف راځم او جومات ته چې ځم خیخ به مخکې دننه کوم او هغه دعا به م ویم اللهم افتح لي ابواب رحمتک او پر رسول الله مبارک به درود شریف هم ویم او بیا چې جومات ته ننوځم یو 2 رکعته یا یو 4 رکعته نفل بم کوم او بیا به جومات کې د مانځه انتظار هم کوم په خلکو به سلام هم اچوم داړه کې راول په خولې مو یې پړه کې راول که وخت و لږ د نفلي اعتکاف نیت به هم پکې وکړم چې تر څو جومات کې هم زما اعتکاف او بیا به پس اړومبي صاحب کې کوشش کوم چې ودرېږم امام نه ښي طرف ته به ودرېږم چاته به ضرر هم نه رسو مثلا ذکر به مکم تلاوت به مکم او واپس چې د جومات ته روځم نو بیا به ګسه خپره وباسم هغه خپله دعا به ویم اللهم انی اسألک من فضلک او درود شریف به م ویم او بیا چې راځم په خلکو به سلام اچوم کور ته به راځم خو چې اووتې په لاره اړو سوکونه سلام دی اړوانه چه او چې جومات ته ورلې نو به جمع تیاره وه دا چې ستا کوم سوچونه یو هم پوره نه شو جمع تیاره وه ودرېدې د دې ټولو نیتونو ثواب بدله خدای په کتاب کې ولیکي
ولې تا نیت کړی دی انما لامرئ ما نوا انسان چې کم نیتونه کړي دي اقا اجر او اقا ثواب له خدای ورکوي امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب دی کیمیای سعادت دی خلکو سره شته هغې کې یو واقع لیکلی دی و یو سړی په لاره باندې روان دی زمانه د قحط ته خلک اوږي دي ډوډۍ نشته ډېر لوی قحط دی دی په لاره روان دی او په یو شاړه علاقه کې دی هلته د شګو یو ډیری دی لوی ډیری دی د شګو داسې اوچت ډیری دی داسې لکه د غر غوندې د غونډۍ غوندې ډیری دی دی د زړه کې وي یاره ارمان که داسې ډیری زما وي د غنمو دا خو د شګو دی خو که دا ډیری زما وي د غنمو نو پروردګاره شپه به نه وه راغلې چې ما به ټول د خدای په لار کې ویشل ارمان چې وی نو شپه به نه وه راغلې چې ما به مسکینانو لم ورکړي ما به کونډو لم ما یتیمانانو له او ما غریبانانو له ما به دا ډیرې په یو ورځ کې په دا نیمه ورځ کې خیرات کړی ارمان نو څه نشته چې راغې خپل کور ته ګوره امام غزالي لیکلي نو دا هغې وطن چې خپل کم پیغمبرو پخوا پیغمبران به ډېر د هر علاقې به ځان له پیغمبرو تقریبا هغه پیغمبر ته الله وحی وکړه وی دغه سړي ته ووایه چې دا تا کم ارمان وکړه چې که دا د شګو ډېرې د ما وې د غنمو نو د غلې نو ما به غونډ خیرات کړی ورته ووایه چې د دغه غټ ډیري د غنمو د خیرات ثواب مې درته په عملنامه کې ولیکي زمارونو الله خو د خپلو بندګانو له موقع ګوري چې زما د بندګان زما دپاره څه کوي که نه الله په دې خوشحالي کړي د الله زموږ خیراتونو ته څه ضرورت دی د الله زموږ منځونو ته څه ضرورت دی الله په دې خوشحالېږي چې آیا بنده پړه کې ما سره مینه لري که نه لري آیا دا بنده د زړه نه ما خوشحالي او که ما نه خوشحاله د زړه نه به زما رونو هر عمل چې کوې د زړه نه د الله رضا باس چې زه د عمل کوم چې مانه الله خوشحاله شي او که دا دې ووې چې یاره دورېږه دا تسبیح د خلکو مخ کې اړوم چې دا خلک وو چې ډېر لوی عبادت ګزار او دا شونډې د خلکو مخ کې اړقومه هسې اړقومه هسې نه کوم عبادت خو دا خلک راته وګوري نو ګوره یاد ساته دنیا کې دې خلک وي مړه داسې ریاکار دنیا کې خلک هم ته ته خو وایې چې ما ته به خلک وایي چې دا ډېر عبادت ګزار دی خو یقین کوه چې په دنیا کې به هم د خلک درته ریاکار وي مړه داسې ریاکار دی لرې که سړی اوسه پورې تسبیح جیب کې نیولې خو چې مونږ یې ولیدو نو راویې ویستې اوسه پورې شونډې غلې وې خو چې زه ولیدم نو شونډې شروع کړې اوسه پورې جومات کې ناستو ایسې نه کول خو چې زه ولیدم نو پاسېده نو زما رونو الله دپاره کار کوي یا من یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا صرف د الله دپاره خپل عمل کوي او خپل رب خوشحاله وي او چې رب در نه خوشحاله شو ته کوې زه دې له کوم چې خلک خوشحاله شي او خلک ووایي چې دا عبادت ګزار دی نه نه چې الله خوشحاله شو نو د بندګانو ګوره د نیکانو په زړه کې مینه در سره خدای چې هغه مقصد خدای درته پوره کوي هغه مقصد دی الله پاک حاصلوي خو چې د الله دپاره وي صحابه کرامو په مسجد قبا کې به مونځ کو منافقین هم مدینه شریفه کې اوسېدل منافق چې کوم عمل کوي هغه د خدای دپاره نه کوي د ریا دپاره کوي مدینه کې منافقین اوسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم لرالل وی د الله رسوله مونږ له اجازت راکړه مونږ یو جومات جوړو هلکه دا قبا جومات چې دی یاره صاحب لږ مونږ نه بیرته دی زمونږ بعضې بوډاګان دی نشي تللی بعضې معذورین دی نشي تللی هغه وخت به زنانه هم راتلې او شاته به په صف کې ولاړې زمونږ زنانه دی هلته نشي تللی نو که تا مونږ له اجازت راکړه نو مونږ به د خپل د محله کې ځان له یو خپل رکوټې جومات جوړ کړو نو زه بس ته به هم کله کله راځې مونږ ته به پکې درسونه کې مونږ به هم پکې کوو زنانه به هم کوي ماشومان به هم راځي بوډاګان به هم راځي جمع به د چا نه پاتې کېږي حضور پاک ورته اجازت ورکړه د هغوی څه سوچو هغوی وی دا جومات جوړو په دې کې موږ خپل د مسلمانانو خلاف میټینګونه کوو هغوی خو ایمان نو پړه کې منافقینو
رسول الله مبارک چې جهاد له لاړه واپس راته نو الله ورته وحی راولېږل وی دغه جومات ګورې زما دپاره دوی نه دی جوړ کړ زما د رضا دپاره دا جومات نه دی جوړی دې ته مسجد زرار وی د دې دپاره جوړ کړ چې د مسلمان خلاف پکې میټینګونه وکړي او مسلمانانو ته ضرر ورسوي چې واپس لاړ شي چې دا تیږه تیږه وغورځوه حضور پاک چې واپس راغی قرآن شریف کې الله ذکر کړی چې واپس راغی بس ورغی په هغه جومات باندې جومات یې غونډ ونړاو او ټوکړې ټوکړې یې کړ ختم یې کړ دغه مسجد قبا ته راځي وره جومات جوړول څونه نیک عمل دی لیکن نیت یې د خدای دپاره نو نیت یې د مسلمان د ضرر دپاره نو قرآن شریف کې الله آیت پیغمبر مبارک ته ورولېږه هغه جومات یې پرې ونړاو د فتح د مکې نه مخکې یو صحابي دی حضرت حاتب ابن ابی بلتعه حضور پاک د مکې د فتح اراده وکړه چې زو په مکه حمله کو چې مکه او بیت الله فتح شي خو صحابه ورته وایي چې دا خبره به پټه ساتئ اوس هم دا قانون دی چې دشمن په دشمن حمله کوي دشمن نه خبروي بیا خو دشمن درته ځان تیاروي یو صحابي دی بخاري شریف کې راځي حاتب یې نوم دی حاتب ابن ابی بلتعه هغه یو خط ولیک او خط یو قافله تله د مکې نه مدینې ته هغې کې یو ښځې له پیسې ورکړې وایي دا خط به والې او دا به پټ وړې او د مکې چې کوم مشر دی هغه وخت حضرت ابو سفیان رضی الله عنه لا مسلمان شوی نه دا به یو څه د ابو سفیان له به پټ ورکړي چې دا حاتب راکړی هغې دا چلو که او ګورې ډېر پټ چې څوک دنه خبر نه شي هغې هغه خط دا کمسی چې ښځه کوي که نه داسې پړې غوندې ته جوړی نو هغې کې دننه اوده هغې کې پټ او بیا هغه کمسی له غوټه ورکړه او لاندې بډه کې ومنډله خو چې قافله روانه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک اطلاع ورکړه چې یو خط دی او روان دی یو قافله کې ښځې سره دی او که دا خط فورا رانیسه ولې که دا خط ورسېد د مکې کافرانو ته نو هغوی درته ځان تیاروي هغوی به د ګیر چاپې نه طایف نه بنو بکر او ګیر چاپېره چې کم کافر دی درته راغواړي نو بیا به رسره ګورې قصه ګرانه شي حمله خو پټه بس رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت مقداد رضی الله عنه دی ته ویلال شي او پلانکي ځای کې به یو ښځه روانې او دا نمونه شکل دی د ښځې شکل متعلق خولی دا نمونه د هغه ښځې شکل دی او هغې سره یو خط دی خط به ترې راوالی او راځی به دا شاه سوارانو دی پاسونو سواره شو منډې 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 هغه ځای ته ورسېدل قافلې ته ورسېدل قافلې ته یې ودروله هغې ودرېدل چې ودرېده هغه ښځه پکې راووته یو ته یې وکتل وی بلکل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته د کومې ښځې نوم ذکر کړی دا هغه ښځه وی راوباسه خط هات الکتاب خط راو ای ما معي کتاب ما سره خط نشته ورته یې راوباس وی نشته دغه زما سامان دغه جیبونه ما سره خط کم دی دی را روان شو چې را روان شو دا یو دی بل ته ویل که ښځه همغه ده که نه ده و یو ښځه خو همغه ده نو یې حضور پاک خو دروغ نه وایي ځای چې ورځو لږ دباو وي بیا ورپسې ورغی ویې وباسه خط تاسو ته خو ما ووایي چې خط را سره نشته وی لنجرد زیدن کې جامې ده نه وباسو بربنډولی نه یو دباو یې وله ورکاو جامې در نو باسو پرېږدو دې نه پوره دې لټو اول نه اخره پورې او موږ ته خپل پیغمبر ویلی دي چې خط تا سره دی استاد شکل صورت یې راته ویلی دی تا سره خط دی بس هغه چې پوه شوه چې اوس خو فلما رأت الجد حدیث کې راځي چې دا خو نه مانه پرېږدي نو د بډې نه یې کمسی راوویست کمسی اوس پړده او خط یې ترې راوویسته وایي دا خط صحابو خط رسول الله صلی الله علیه وسلم له راوړ چې خط یې څنګه راوړو خط یې اوس پړده نو خط د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه د طرف نو او د مکې مشرکانو ته لیکلي چې مسلمانان هغه ختم هغه یو عجیبه لیکلي هم یو دمکي غوندې وه چې مسلمانان در روان دي او حمله در باندې کوي او دا خو لا پیغمبر علیه السلام سره ډېر خلک دي لږ نه ډېر
که دی یوازې م درشي نو الله به ورسره مدد کوي. فانظروا لانفسکم ځان له سوچ کوئ. اوهو حضور پاک حاتب راوغوښته راشه حضرت عمر او صحابه کرام ناست دي. ما هذا دا څه دي حاتب؟ تا زموږ جاسوسي وکړه، خط دې ولېږه د مکې کافرانو ته. ته خو لوی مسله دې راته جوړه کړه که دا خط شکر دی چې الله ما ته وحی راولېږله او دا خط زمونږ ګوتو له واپس راغی. یعنې که دا د مکې کافرانو ته رسېدلی وي هغوی به ښه مضبوط تیارې راته کړې خو لوی جنګ به شوی. که دشمن خو چې حمله کوي دشمن به نه خبرې دا دې څه وکړه؟ ته خو ته جاسوسي وکړه د کافر دپاره. او د شریعت قانون زمارونو څه دی؟ دا یوازې شریعت قانون نه، دا د ټولې دنیا قانون دی چې د جاسوس سزا مرګ. کم انسان چې کافر له د مسلمانانو په ملک کې جاسوسي کوي هم مرګ دی، او چې کم هلته کافرانو له د بل کوي هم ګورې هغوی وجني. دته به هغوی وایي دا خطرناک جرم دی، ډېر لوی جرم. رسول الله صلی الله چې دا خبره وکړه حضرت عمر خو صاحب بهادر انسان دی او تیار تابعدار ناست وی دعني یا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. ما پرېږده چې د دې منافق دا سر دلته وسوه، دا سټ دې ووه. حضور پاک عمر ته یې تلک وکړه دا اول دنه معلومات اخلم. هغه ورته څه وی؟ هغه وی د الله رسول قسم په الله که زه منافق یم، قسم د الله په ذات که مې ایمان پرېښی، قسم د الله په ذات که زما د کافرو سره مینې. دا خط ما لیکلی دی په یو سوچ. ستا چې څومره ملګري دلته په مدینه کې دي، دا خود صحابه هجرت وکړه، د چا ښځې هلته دي، د چا بچي هلته دي، د چا تربوران هلته دي، نو قومونه یې شته. د هغوی په قوم د هغې هغه بال بچ یا چې کوم څه پاتې دی محفوظ دي. تا چې څومره صحابه دي. زه د بار نه راغلم په مکه کې، ښځه مې ده بچي مې په مکه کې. ما دا خط په دې وجه ولېږه چې که کافرانو ته پته ولګي چې مسلمانان را روان دي نو ستا د دې صحابو چې هلته څوک پاتې دي هغوی قومونه دي هغه محفوظ دي، څوک ورته غږ نه شي کولی او زما دا ښځه بچي را لمړه نه کړي. اوهو د حاتب بچي دلته دي او دی به مسلمانانو کې راځي په موږ به حمله کوي. زما هغه ښځه ده بچي مې دی را لمړه نه کړي، زما قوم نشته په مکه کې، زه د باره راغلی سړی. ما په هغې یو احسان وروړ چې زما یو احسان به په هغې ور وړي چې د یاره که د حاتم بچي او ښځه او هر څه دلته دي او دې هلته مسلمانانو سره دی، یاره یو ښېګړی را سره وکړه او زموږ ته یو خط راولېږه د مسلمانانو یو جاسوسي را وکړه. وایي دا مې په دې سوچ لېږلی دی چې زما ښځه او بچي هلته بچ شي. دا مې نه وی لېږلی، ممکن ده زما ښځه بچي را لمړه نه کړي. زه د باره راغلی کس یم، مهاجر یم په مکه کې، ښځه بچي مې مهاجرین دي، را لمړه نه کړي. بیا حضرت عمر پاسې سترګې سرې دي، الله رسوله پرې مې ده چې دا سټ دي ووام. حضور پاک عمر ته عمر په قلار شي او بیا څه وایي؟ وایي صدقه حاتب ټیک ویلی دی، دا غریب نیت ټیک او نیت یې څو برابر، کار خو برابر نو. ذو جهتین دی ته وایي. ور یاد ساته که کار خرابي نو په ښه نیت نه سمیږي، کار خرابي په ښه نیت نه سمیږي. خو که یو کار داسې وي چې دو طرفې وي، دوه او تا په هغې کې ښه نیت وکړه نو باس بیا سم شو، او که په هغې کې د بد نیت وکړه نو بیا خراب شو. نو د ده دا کار دوو روخو واله دوو روخو ده پکې ښه روخ اخیستی دی. نو رسول الله مبارک پې پرېږدی. حاتب ټیک وی دی غریب مجبور نو ځکه دا خط ولېږه. لیکن قرآن شریف کې الله یترونه یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله، یعنې د هغې نه پس به ګورې بیا دا کار نه کوئ. ګوره نیت داسې یو عجیبه شی دی. د حضرت امام احمد ابن حنبل په ګوند کې یو لور ابه بره په چت په کوټه باندې سملاستی ده او د احمد ابن حنبل او د ده د کوټې چت یو بل سره برابر. پخوا د موږ په دې وطن کې به هم داسې خلک وو. دا کورونو دا چتونه دا دیوالونه په کورونو د په چتونو نو اکثر ګوره کوټې دیوال به خلک به په بره په چتونو باندې اوسېدل به یو بل سره به د چت نه تلل راتلل. پخوا هم دا قصه وه. نو دی په چت باندې سملاستېده، مخامخ به امام احمد ابن حنبل چت ته راوخته، په اخره شپه کې او د الله عبادت به یې او خدای ته به یې جړه کوله. دا لور به څه وي؟ ده به یا الله ارمان نو
چې داسې د احمد پشان خو زم وې ارمان نو چې د اخره شپه کې زم پاسېدې الله ته ودرېدې او ما الله ته عبادت کو ارمان نو چې دغسې جړه مام خدای ته کول ارمان نو چې دقسې خشته ښکلې د خشوع خضوع مزېدار مونځ مام کولې خو الله نشم کول بچي مې ټوله ورځ ورته سټک وه د سار نه تر ماښامه پورې سټک وه ستړی یم الله نشم پاسېدی د کټ نه نشم پاسېدی پروردګار او دې لوارانو دې به پخوا د شپې م کار کوه د شپې به یې ځان ته ډیوه بله کړې وه او لګیا به او خپل کار مونږ په دې وطن کې هم داسې الله نو زه خو د شپې اولی سو ټوله ورځ سټک وم نو لاس مې ستړی دی بل لاس باندې مې کار کړي دواړه لاسونه مې ستړي پروردګار پاسېدې نشم ای خدای ټوله ورځ بچي مې دي څه وکړم ښځه مې ده که نه کوم زما بچي ښځه به څه خوري الله ارمان چې دقسې زما هم څه د رزق بندوبست شوی وي او دمه وي او اخره شپه کې زه پاسېدې پروردګاره او تا ته مې جړا کولې مونځ مې کو نفلونه مې کولې او داسې اوږد اوږد رکعتونه مې کولې هره شپه چې به دې په ډډه واوړې دا لور او احمد ته به یې وکتل نو دقه سوچ به یې کو هره شپه چې به په ډډه واوړې راویښ به شو احمد ابن حنبل ولید به دقه سوچ به یې کو لور کاکا مړ شو یو لوی عالم دی هغه په خوب کې ولید دې خوب ته رسول الله مبارک مبشر ویلی دی مبشرات هغه ورته وی داسې خشته یو باغ دی یو چمن دی لور کاکا پکې ګرځي هغه عالم ورته وی هلکه د څنګه په دې چمن کې چکرې لګې او ګرځي الله د سره څه وکړل وی ما باندې خو الله ډېر لوی فضل وکړو وی څنګه وی چې څنګه مړ شومه وی فرشتو ته وی چې نیغې بوده جنت ته او د احمد ابن حنبل ګاونډی ورسوی په دنیا کې هم د احمد ابن حنبل ګاونډي او په آخرت کې هم د امام احمد ابن حنبل ګاونډي یې کا هلته یې ورساو دنیا کې هم ګاونډي او په آخرت کې جنت کې هم نیغ بوده د هغه ګاونډي یې کې ما وی الله ما خو فرشتو ته مې وی ما خو دا عمل احمد غوندې سړی صاحب امام احمد ابن حنبل خو د رسول الله مبارک د لسو لک و احادیث حافظ لس لک او هغه د هغه ځان له یو تاریخ دی که مقرره له درته به ویمه چې هغه د الله د دین دپاره څومره لوی تکلیفونه تیر کړي صاحب هغه خو دومره غټ تکلیف د قرآن شریف په یو مسله کې تیر کړی دی خالص د قرآن شریف په مسله کې دومره غټ تکلیف یې تیر کړی د قرآن شریف په مسله کې چې دورې یې خوړلې دي او بېهوشه شوی دی او د ډېرو لویو علماو استازو ځکه موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب یو دارنګې د هغه په مسلک د دنیا خلک نن سبا دا ټول سعودي او قطر او امارات او بحرین او تقریبا دا ټول د امام احمد ابن حنبل په مذهب ما څه داسې لوی عمل کړی دی چې تاسو ما بوځئ او د احمد ابن حنبل سره مې په جنت کې یو ځای کوئ وی تا د هغه د شپې د منځ نیت کړی دی تمنا او سوچ دی کړی دی څومره لویه خبره ګوره څومره معمولي څیز دی الله پې بنده له اجر ورکوي ځان ساته زما وروره د ریا چرم دا ونه وی چې ما نه دې خلق خوشحاله شي چرم دا ونه وی چې دا نیک عمل کوم چې خلق راته نیک وایي نه 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 پرېږده وه الله خوشحاله که الله دپاره کوه الله خوشحاله که او چې کله دې رب العالمین خوشحاله که نو الله په جنت کې آواز وکړي په اسمان کې آواز وکړي جبریل ته ای جبریله ان فلانا فلان کیس چې دی احبه زه ورسره مینه کوم فاحببه تم ورسره مینه وکړه جبریل په اسمان کې آواز وکړي چې فلان کی سره د الله مینه ده ای فرشتو احبوه تاسو ورسره محبت وکړئ او بیا حدیث کې راځي ثم توضع له القبول فی الارض بیا په ځمکه کې د نیکانو خلکو په زړونو کې الله د سره مینه واچوي نیکان مې ځکه وایي چې د منافقینو په اړه کې خو د حضور پاک مینه هم نه وه حضور پاک خو د الله محبوب و د فرشتو محبوب او د منافقینو په اړه کې خو د پیغمبر سره مینه منافقینو خو پیغمبر پورې خندل به ټوقې به کولې منافقینو به پیغمبر ته کذاب دروغجن به وې منافقینو خو د پیغمبر مبارک په ملا باندې لرې او پیروانه چولې
د منافقینو مینه نه وه د حضور پاک سره نو قبول د نیکانو خلکو په اړه کې الله مینه واچوي نو که ته دې لګی چې دا خلک به سره مینه وکړي چې دی نیک سړی دی نو خلکو په اړه کې به د سره هسې بېڅه خدای مینه پیدا کړي که د الله دپاره د یو عمل به صرف د خدای او دنیا کې به هم د سره خدای مدد کوي یو صوفي صاحب و صوفي صاحب د هغه په علاقه کې یو اونه وه د هغه اونې کې به خلک تلل او څه عبادتونه به یې کول پخوا دا اونې مونې به وې دا یو سوری شوه وه د مشرانو ته پت ظفرلاله یاد دی که سوری شوه وه چې کوم ماشوم به ناجوړ او خلکو یې په دې ماشوم سوری شوی بیا یې بوته هغه سوری اونه کې به یو خوا بل خوا پورېسته بس وي دا به جوړ شي دا رواج پخوا دلته مو دا لوی مصیبت و شکر دی د علم په برکت دغه څیزونه خدای په ختم کړ روکې کړل اونې له به خلک تلل چا به غوټې ورکولې اوس هم د زیارتونو له خلک دي غوټه ورکړي یو زوی به مې کېږي دوه غوټې ورکړي دوه زامن به مې کېږي دا ټول ګناهونه او څوک لاړ شي وایي چې دې ګوټ ته یې ودرېږي نو ښځه به میلاویږي والله که په زیارتونو په دې قصو ښځې میلاوېدې د بشیرجان به 15,000 ښځې وي هسې فضول خبرې دا څه د الله په لاس کې صوفي صاحب سوچ کوي چې دا خلک راځي څوک د ونې نه بچي غواړي څوک د ښځه غواړي څوک وایي چې ما جوړ که بیماري څوک څه دا د شرکي او بدعت اعمال دي صوفي صاحب ښه سړی ږیره یې موږده وه شیخ الاسلام چې را روان شو تبرګې په اوږه یو سړی وله مخې له راغی صوفي صاحب څه کوې یاره زما دا ونه ده او ټوله دنیا را روانه ده او څوک دې بچي غواړي څوک د بیمارو جوړېدل غواړي نه یې پرېږدم نن دا ونه وام چې دا بنیاد دا مون وله ختم کړم دا سړی چې په قلار کښېنه دا څه کوې ځان له کار ګوره اوس به در سره څوک جګړه وکړي ټیک ده چې خلک دغه کار هم کوي خو دا خو د لارې په غاړه ولاړه ده خلک د څاروي لاندې ودرې ګرمي ده مسافر ته لاندې سملي دمې کوي فایدې هم پکې شته نقصانات هم شته خو پیدې هم شته هغه وایي پیدې دي بلې ونې لاندې خلک کښېني نه پرېږدم ورته یې ګوره څوک به سره جګړه وکړي ستا د فایدې خبره کوم تا څه کوې اوس به څوک د سره دشمني وکړي ته څه کوې ته په دې نه مکلف ته په دې د الله ر طرف نه مکلف یې چې ته خلکو ته نصیحت وکړي خلکو ته نصیحت کوي چې دا ونه ده د دې نه غوښتنې مه کوئ غوښتنې د الله نه کوئ خیر او شر څه د الله په لاس دی وی نه ځم خیر دواړه په جګړه شو چې په جګړه شو صوفي صاحب اوچت شو هغه سړی ځمکې له راوباغه خو مضبوط یو سهولت یې وله ورکړه دا خدای غر که ته ما منې کې او ته بیا پاسېد نه شې تللی بیا اوچت که 3 ځله یې دغه سړی ځمکې له راوباغه او صوفي صاحب به پې د پاسه په سینه کېناسته سهولت یې به یې ورکړه ته ما د ونې نه منې کې پرېږدم دا ونه وه سړی ورته وایي چې یار یو خبر یو منټ څه وی بیا څه وی غواړ چې 3 ځله خو مې راوبغول نه پرېږدم ونه وه وایي داسې کار چې زه ستا د فایدې خبره څوک به سره جنګ جګړه وکړي داسې وکړه چې سار وختي را پاسې نو پلانکي ځای کې به یو تیږه پرته یا د بالښت لاندې یا تیږه یو ځای به پرته او هلته به تا ته 2 روپۍ میلاوېږي خدا ونه مه ستا دپاره هم خلکو ته پیدا ده مسافر لاندې سفر کوي او کینې ورته او دمه کوي او ونه تا ته پیسې میلاوېږي او خلکو ته نصیحت کوه که نه او په هغه پیسو خپل خیراتونه کوه خو چې صوفي صاحب د درهم او د پیسې خبره واورېده ړی نرم شو صوفي صاحب وایي ښه دا رښتیا وې وایي که نه وي سبا ونه وه بس تا ته پیسې میلاوي 2 درهم به راته میلاوېږي صوفي صاحب وایي خدای د خلکو بیخ وباسي چې دوزخ ته دي او زر ځله دې لاړ شي زه د چا په قبر کې خو نه سم بس مونږ باندې نصیحت به ورته کوه هلته پیسه راله نصیحت به کوو خلک پیچه کار یې پیشه خو چې سار پاسېد واقعي هغه ځای کې پیسې پرتې وي جیب ګرم شو چې بل بیا پاسېد بیا وکتل ځای دغه اوچت که بیا پیسې پرتې دي بس صوفي خوشحاله دی چې دا بس مونږ ته پیسې میلاوېږي زمونږ کار هم روان شو د بچو هم روان شو خیراتونه به هم کوو او اونه ده بس مونږ خلکو ته نصیحت کوو چې ګناه مه کوئ که څوک یې کوي خدای پیچه خلک پیچه ټول دی خدای دوزخ ته بوځي زمونږ پیسه ګوره فورا سوچ بدل شو د پیسې دپاره شیطان خو زبردست شی دی که یو څو ورځې پیسې وي چې بله وایي پیسې نشته تیږې اوچته کړه بالښت اوچت که پیسې نشته بیا یې تبرګې په اوږه که
را روان دی سړی ورته مخې ته وایي څه کوې وایي دا ونه وایي نه شې والې وایي خوار شې بس چې په جګړه شو سړی لګي شو سوپې اوچت که او رابې بغاو ستا پلار به مانه دا ونه ووایي او ښه یو څو لتې شغال کړه دی بیا پاسېده بیا راوپرځو بیا پاسېد سوپي 3 ځله ډغرې وخوړې او پې په سینه ناست و سوپي ته به راخوا وغورځو ورته دا راته ووایه چې یې څوک هغه بلورځنې خو نه وایي ومقه شکل بدل وی یې څوک وی شیطان خدای غرق کا ابلو خو ما ته بادیوه وی مالوچ وی اوچت به مې کړی نن خو دومره لوی درونه بلا ده نه جوړه شوې په خدای که څوک دې اوچتولی لس بشیرجان چې یو ځای کې اوچت بیا کې خو تا خو زه نشم اوچتولی دا څه په مصیبت ورته وی ابلو څه د الله د رضا دپاره روان وي نو زه درته نشم ټینګېدی نن پیسه نشته پیسه در باندې بنده شو د خدای دپاره نه روان د پیسې دپاره روانې اوس مې راته وایي چې پیسې میلاویږي نو بیا واپس کېږي نو چې د خدای دپاره نه نو ما ته بیا نشي ټینګېدی واورئ قرآن شریف کې الله فرمایي ان کید الشیطان کان ضعیفا د شیطان سکیم ډېر کمزوری دی هېڅ شی نه د شیطان خو ته عمل د خدای دپاره دې تا ته نشي ټینګېدی د وسوسې به هم ختمېږي هر څه به ختمېږي خو کم کار چې کوې الله دپاره کوه خو که کار د خدای دپاره نه کوې د بنده د ښودنې دپاره کوې د دنیا دپاره یو کار کوې الله دپاره نه کوې نو بیا شیطان در باندې زورور دی ټینګ شوی ده بیا نشي ټینګېدی هر بس خلاصه دقه ده چې کم کار کوې څه دپاره الله راضي شي بس الله راضي کوه د الله مدد د سره د الله نه غټ مدد د بل چا کیدی شي چې ته ما خوشحاله رښتیا وایه زه به خوشحاله وم که نه او چې ته زما بیټک ته راشې او زما خوشحالي دی مقصد نی بل غرض دی وي زه به خپه یم تنګ به یم در باندې چې دا سره پاره دلته ناست یا چې دا اوس لاړ شي نو ښه به نو چې ته د الله در ته لاړ شي او یا په خپله مسله د الله په در کې ودرې او نیت دې دی چې زه الله خوشحاله کړم نو چې ما خوشحاله زه خوشحالېږم چې ته الله خوشحاله الله بل نه خوشحالېږي او چې زما در ته راشه او ما نه خوشحاله بل خوشحاله زه به خفه کېږم دارنګې الله به خفه کېږي و نه خفه کېږي صرف او صرف الله دپاره یو عالم و دې وخت کې ما نه نوم یې چې امام ابو داود او که څو خیر نوم یې خط یې لیکه خط غوره لګیا دی حدیث دی کې خط دی چې پخوا خو هغه د سی مشواڼی به او هغه د خوړلې د ډکي قلم به خلکو پکې صحیح روچته کړه او لیکل به یې پې کول او دی لګیا دی خط لیکي چې صحیح روچته کړه یو مچ راغی مچ مچ تږې به یا اوږې به هغه صحیح باندې کېناست قلم باندې کېناست د لږ ساعته هغه قلم دقسې ونیوه یاره ورېږه دا مچ دی او دا صحیح سکي دی تږې دی غریب پرېږدې ده چې دا صحیح وسکي چې هغه مچ هغه صحیح نه خوراک څښاک وکړه او مچ پاسېده نو ده څه چل وکړه وایي الله اکبر د فورا هغه قلم پرې کړ هغه څوکې یې پرې کړه هغه صحیح یې پرې کړه اخوا یې غورځوله او قلم یې تېره کړه او دوباره خط شروع خط یې ولیکه ول لوی محدث دی ګورې د حدیث استاد یې خو دې وخت کې باندې نوم یې لوی محدث دی الله پاکه چې دې کله مړ شو نو یو خپل شاګرد په خوب کې لیکي ویني وی الله د سره څه وکړل وی الله جنت ته ورسول وی په څه حدیثو خدمت ته کړی وی نه هغه خو وروستو خبرې دي خو ما ته الله وی چې یو وخت کې دی په مچ رحم کړی دی تږي تا ورته قلم ونیوه چې دا مچ دا تنده ختمه شي نو دما په دغه مخلوق دی رحم وکړه نو په دې دی بخم جنت ته ده حالانکه مچان وجل جیز دي ګورې منه نه دي دا یو سوچ دی یو فکر دی اوس مچان دی یو تنګی دی نو وجنه به وجلی شي خو دا سوچ دی وکړه چېره ما ته مچ نه څه ضرر دی یو مچ دی دی ما به څه تنګ کي راشه تنده وله ختمه کا دا اوس ګوره د هر انسان یو خپل نیت دی یو خپل سوچ زمارو لیکن دا ټکې ور او شاګرد ورته صاحب وایي دا صحیح دا په دغه صحیح څه پلیته خو نه وه چې مچ دی دغه صحیح وسکله نو دغه دی ولې قلم پرې کړه او صحیح دی وغورځوله او د قلم هغه څوکه دی اخوا وغورځوله او بیا د قلم تېره کړه دی ورته وایي وایي ښه کوم کار چې ما د خدای دپاره وکړو اوس ته ما نه تپوس کې چې دا مشهور کې
وی صاحب نه دې دپاره تپوس ته کوم خو ما پوهېږه وی ښه دا ما په ژوند به نه وې وی ستا په ژوند به نه وې وی دا مې ځکه دا صحیح وغورځول او قلم مې پرېږه چې ړکې زما د ریا سوچ را نشي چې دا خط ما په هغه صحیح لیکلی دی چې کومه صحیح مې مچ ته نیولې وه او مچ ته سکل کړی چې زما په ړه کې دا نیکي را نشي زما په ړه کې دا لویي را نشي چې دا کرښه مې په هغه صحیح ګورې لیکلې ده چې کوم مې مچ ته نیولې وه او مچ ته سکلي دي د دې ریاکارۍ نه مې ځان ساتنو ځکه مې د قلم هغه سر مخ وغورځو او صحیح مې مخ وغورځو پوټي پوټي څیزونه یې بعضې وخت او په هغې رب العالمین خوشحالېږي نو خلاصه د خبرې دا ده چې رب العالمین په قرآن شریف کې عام اولس ته ټول مسلمان ته دا اعلان کوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء چې تاسو ته دا اډر شوی دی دا درته حکم شوی دی چې څه کارم کوئ عبادت چې کوئ نو الله دپاره خالص کوئ او یو مخیزی مسلمان شه دوه پړیقه کېږه ما بنده توجه مو ورکوه الله ته کوه بعضې خلک کوي داسې خفه کېږي یو ځل اوس مړ دی خدای دې وبخښي لکه زه ورته ګورې دوا کوم پېژنې بعضې ملګري به هم پېژنې ما به د بدرخیل د جومات کې پخوا امامتي کوله مونږ چې هلته کډم یوړه مفتي آباد ته نو زه به مانځله دې جومات ته راتلم د کور خوا کې جومات و زمونږ کور دغلته نږدې دیوال په دیوال باباجي به هم پکې کو والد صاحب هم پکې سموده کړې وه حاجي صاحب دا ټول زما مقتدیان نو زه به راتلم نو په دې پول به راتلم یو سړی یو ځل ماته ولاړ دی ماته وایي چې مولوي صاحب یو منټ ماته به استاد جي یو منټ یاره جي ته خو تاسو رې تهجد صفت خو کوې ما خو بېګا خوند وموند څنګه یاره بس بېګا خوب نه راته ما وی راشه سبق په کټ کې اوړې راوړې او پاسېدم او دس مې وکړه 2 رکعته مې وکړه سم خوند و پکې واقعي د دې تهجدو کې اخر شپې په دې منځ کې خوند دی مې بس خدای دې له وس او طاقت درکړي خو کوشش کوه چې هره شپه پاسې ښه اوس بله شپه بیا راته ولاړ مولوي استاد جي مې ها وایي زه خو بله شپه پاسېدم 2 رکعته مې هسې تا نه تپوس کومه چې دا تهجد څو رکعت ما ستا خوښه ده که 2 کې که 4 کې که 6 کې که ته خو زموږ علما لیکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات معمول دا 2 رکعت نه ته کوه ها یاره بس خو بله شپه پاس سم خوند یې کړی و اوس چې بل ورځ راغلم بیا راته ولاړ استاد یو خبره کوم ها وایي چې دې تهجدو کې به کوم صورتونه وې زه خو بله شپه پاڅېدلم سم خوند یې را کړی و مې هلکه هر څه چې پکې وې وایه خو نفل دي که نه اوس بله اوس بیا را روانې اوس بیا راته ولاړ استاد یو خبره کوم یې څه وایي چې هسې تهجد دا د دې اخري ټیم کم یو دی زه خو بله شپه پاڅېدلی وم اوس 2 رکعاته کړي سم خوند یې را کړی مې د دې زولۍ لحاظ به وکړي او د لوی خدای خاطر به وکړي چې بیا پانه سي چې بیا ونه کې بله شپه دا دې ونه وي چې بېګا بیا پاڅېدم بیا دې ونه چې پرون شپه بیا پاڅېد بله شپه پاڅېدلی وم مې دا زولۍ درته نیسم د پښتنو او د خدای روی چې بیا پانسې ده خدای خاطر وکړه سړی به څه 2 رکعاته د خېټه خوږېده دستونه به دي نو خدای ته دې جړلی 2 رکعاته دې کړي چې اوس هغه دې مرما باندې خرڅی 2 مې کړي دي 2 مې کړي دي او بله شپه مې کړي دي بله شپه سړیه مونږ نه په لاره نه شو مونږ د مازغو خوړل وایي ته خو قار شوې مې قار خبره نه ده بس خو یو ځل خبره او هغه 2 دې کړي دي ورپسې بله دې کړي مې زه هغه 2 چې دې کړي هغه دې د پول لاندې کندې ته وغورځو سر یې وخوړ عمل با چا د پاره کوو خلاصه ده الله اوس بس اخیری یو ټکی زمونږ په دې نصوصو کې راځي قرآن او سنت کې نیکي یو پلس بل ځای کې راځي چې د یوې کجورې نه د احد غرم جوړو اوس به ته وایې چې هلکه زه نیکي وکړم چې خړې راشي چې څومره نیت اعلی دی نیت کمزورې دی یو پلس نیت چې څومره مضبوط دی او څومره د الله رضا ده نو هغه اجر او ثواب زیات نو انشاءالله اعمال چې څومره کوو الله دپاره به چې الله خوشحاله شي بس او که د شیطان وسوسه درته راځي د شیطان نو شیطان په وسوسه خدای ته نه نیسي ستا د اختیار نه چې بار شیطاني وسوسه راځي نو چې سته پې قادر نه او غیر اختیاري کومې وسوسې د شیطان راځي دغې باندې مه یېرېږه
پاغي نیوکه سره نشته فرض مونږ به کې فرض څیزونه هغه به د خلکو مخکې کې لکه مونږ په دې کې ریاکاري نشته بد ریا د زړه سره تعلق لري الله یې ته مونږ په امن و امان کې وساتي رب العالمین انسان د خپل عبادت لپاره پیدا کړی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون که انسان دی او که پیری دی د پیدایش مقصد د الله عبادت دی او عبادت مونږ خو طالبانو ته جدا خبرې کوو خو تاسو ته اسانه پښتو کې وایم هر هغه عمل دی چې انسان یې په ډېره عاجزۍ وکړي د الله د رضا دپاره چې الله پې خوشحاله شي په ډېره عاجزۍ او عمل کول او مقصد د دې عمل د رب العالمین رضای چې الله راضي شي الله خوشحاله شي په ډېره عاجزۍ د یو ګناه نه ځان ساتل ولې ته ځان ساتې د انسان خواهش خو دا ګناه غواړي خو دی وی الله زه دا خواهش د دنیا چې څومره دي دا خوا کوم او الله تا راضي کوم دا مې عبادت دی یو هغه عبادتونه دي چې بنده عمل وکړي لکه مونځ شو روژه شوه ذکر و اذکار شو یا د شریعت مطابق خپلو بچو له نفقه ګټل شو د دین معاملات بیا شرا په ښه نیت واده په پورې نکاح پورې دا عبادت شو یو د بدعملو نه د ګناه نه د حرامو نه د غیبت نه د حسد نه د چغلۍ نه ځان ساتل په دغه نیت چې الله خفه کېږي چې الله خفه نه شي الله خوشحاله شي دواړو ته عبادت وایي نو وروڼو عبادت چې سړی کوي مقصد بسی دا نه چې خلق راته ښه ووایي دا بني چې زه پې دنیا وګټم دا بني چې خلق ووایي چې ډېر لوی عبادت گزار دی که دا نیت راغی هر څه ختم نیت به دی چې زما نه الله خوشحاله شي بس په دې کولو الله خوشحاله شي یا دا ګناه نه کوم چې الله خوشحاله شي دا یو حدیث ته ما ستاسو مخکې ووی حضرت عمر رضی الله عنه د حضور پاک نه نقل کوي زه ساده پښتو کې تاسو ته وایم نور خو طالبانو ته مونږه په دې کې 2-3 ورځې سبق وایو اوس هم طالبانو ته مونږ په دې کې تقریبا 3-4 ورځې سبق وایو او تاسو ته په اسانه پښتو کې وایم چې یو حضور پاک چې کله هجرت وکړ مدینه شریفې ته یو سړی مهاجر ام قیس ورته وایي هغې سړي مدینې ته هجرت وکړه خو څه دپاره یې وکړه یوه ښځه وه ام قیس هغې خوښه وه مقصد یې دا و چې زه به لاړ شم او دغه ام قیس سره به نکاح وکړم ګوره نور هم پکې سوچونه او ښه سوچونه هم پکې و ولې چې مدینې ته لاړ شي خو رسول الله مبارک پسې مونځ به هم کوي مدینې ته لاړ شي نو حضور پاک مخ ته کتلو کې م عبادت ثواب مدینې ته لاړ شي نو څه قرآن او دین به هم زده کي او مدینې شریفې ته لاړ شي د صحابه کرامو او د حضور پاک مجلس کې کینې دا م عبادت او مدینې ته لاړ شي مسجد نبوي کې منځونه کوي دا ټول عبادت دی خو مین سوچ اولا و به ذات طالبان ورته وایي مقصد صرف دغه چې د ښځې سره نکاح وکړم اوس دا خو لومبی زمانه وه نو د خلکو لا پوره د شریعت آداب نو زده کړي د خو وروستو بیا د شریعت آداب زده کوي ورو ورو په قلار قلار خلک به رالل د باندې نه او د حضور پاک به په کور کې دننه ناستو تشریف فرما به او د دیوال نه پورې غاړه به آواز ورکړه یا محمدو اخرج الینا لکه څنګه چې موږ یو بل ته وایو ای خالد روضه ای زید روضه دقسې به هغې اواز کو د حضور پاک نوم به یې واغی صلی الله علیه وسلم روضه نو الله ورته آداب وښول دا څه بېادبي هغه وخت کې نه وه ته پته نه وه هغې خو ورو ورو د یو ورځې نیمې ورځې مسلمانان ورو ورو به آداب زده کول چې لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضکم بعضا یو بل ته چې څنګه اوازونه کوئ داسې پیغمبر ته مه کوئ د هغې احترام دی
او بیا پیغمبر مبارک تام وی چې ته خفه نشې ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون دا د دیوال نه پورې غاړه چې اوازونه درکوي دوی لا د آدابو نه پوره نه دي خبر خیر دی ورو به خبرېږي دقسې دی غریب هم د دې آدابو نه پوره خبر نه دی لاړ چې ځه هم پښتانه وي هم هما هم خرما هم به ښځه میله وشي هم به دا نیکې وشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره پته ولګېده په منبر کې ناسته ویلان یې وکړه انما الاعمال بالنیات چې د اعمالو د ثواب تعلق د نیت سره دی اوس وګوره چې کم نیت مضبوط دی که نیت دی د الله د رضا دپاره چې زمړه الله دپاره زمه نور قصې به هم حاصلې شي نو ثواب شو ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله چا چې د الله د حکم مطابق د رسول او د الله د رضا کولو دپاره هجرت وکړو د هغې د حکم مطابق نو هجرت مقبول دی الله او رسول ته ثواب شو ومن كانت هجرته که چا هجرت دی له وکړو چې هلته کې صاحب حضور پاک د کچو مسلمانانو له پیسې ورکوي غنیمتونو کې سی ورکوي ډوډۍ ورکوي یا به هلته انصارو صحابو سره ډېرې ښېګړې کولې او یا د ښځې دپاره هجرت وکړه فهجرته الی ما هاجر الیه نو هجرت یې هم هغه څیز ته رد شو ثواب یې ونه شو ګوره څومره لوی سفر دی د هجرت او ما درته وي پکې نورې نیکۍ هم وې خو مین مقصد اول مقصد ښځه وه هجرت لړ برباد شو ثواب ونه شو هر عمل چې بنده کوي خالص مخلص د الله د رضا دپاره به کوي او که د الله د رضا دپاره د یو عمل وکړه او د دنیا د ښودنې دپاره د عمل وکړه هغه هر څه لړل برباد شو په ترمذي شریف کې یو حدیث دی اوږد حدیث یو سړی راغی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه له ورته کېناست ابو هریره خو هغه صحابي چې د حضور پاک په خاصو شاګردانو کې او د حضور پاک 5304 او یا احادیث هغه امت ته رسولي دي چې وبو سره څومره خو د امت ته رسېدلي دي هغه ته کېناسته وی ابو هریره یو حدیث راته ووایه داسې حدیث راته ووایه چې تا د حضور پاک نه په خپله اورېدلي چې بل پکې میانځ کې څوک نه ولې چې په خپله یو خبر اورې بل شان او بیا دې پې ځانم پې کړي او یاد کړي دي مې حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې دا خبره اورېده وی دغه مخامخ ځای کې مې د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی لیس بیني و بینه احد بالذات مې اورېدلی دی د هغه او زما په میانځ کې هېڅ څوک نو او ښه مې پې ځان پوه کړی دی او عقلته فهم ښه مې یاد کړی ځان مې پوه کړی خو چې دا حدیث یې ووی یو مضبوطه چغې وواله او پرېوت بې هوشه شو لږ ساعت پس چې هوش کې راغی بیا وی ما د حضور پاک نه یو خبره اورېدلې ده زما د هغه منځ کې هېڅ څوک نو مې یاده کړې م دا مې پې ځان هم پوه کړی دی بیا یو مضبوطه کریکه وواله او په ځمکه بیا پرېوت بې هوشه شو 3 ځله دا چلو شو خلکو هغه سړي ته ویې څه غم دی راوړی دی زموږ شیخ باندې څه چلو سړی وی ما خو ته د حدیث تپوس وکړه ما ته څه پته لري چې بیا په هوش کې راغی نو بیا ووی ما د رسول الله او جاړي نه یو حدیث اورېدلی زما د هغه میانځ کې بل څوک نو ښه مې یاد کړی دی مې پې ځان پوه کړی دی د دواړو جهانو مبارک سردار وفرمایل چې د قیامت په ورځ به 3 کسانی الله به ځان ته مخامخ کړي رونو ډېره سخته ورځ د قسم زموږ د دې ټولو اعمالو حساب کتاب به کوي ووجدوا ما عملوا حاضرا چې څه دې کړي دي نیغ به مخ په مخ درته ولاړې یو شی در نه پټ نه بیا د خدای خوښه ده که دې معاف کوي او الله خوښه ده که سزا در کوي قانون مطابق د سره عمل کوي لکه زموږ عدالت کې د قانون مطابق یو سزا میلاوي
او د الله خوښه ده که دې په مفتو کې معاف کوي کله کله صدر پاکستان ته د اختیاري چې هغه رحم درخواست ورته وکړي اپیل وکړي نو مفتو کې معاف کول کوي نو که الله دې مفتو کې معاف کوي پروا نشته لیکن دا چې څه دې کړي دي څه په خدای که یو شی د الله نه غیب دی که په ژبه دې کړي که په لاس دې کړي او زما رونو کله به دې وایي ما خو دا ګناه نه ده کړې توبې به بس نه دي فکر دروغ به وایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون په خوله به بنده شي مهر به ولګي لکه بنده چاړه شي چاړه شو بس مهر ولګي او به کوي خبرې نه لاس به وایي په ما دې دا ګناه کړی خپه به وایي په ما دې دا ګناه کړی چې په کم ځای دې کړي هغه به درته را مخکې دا ګناه دې کړې ده نن سبا په دې کیمرو کې یو سړی وي دا غلا خو ما نه ده کړې کیمرې هغه ویډیو راغېستې وي ګوره ورته کړې ده که نه نو نه چې دنیا کیمرې په تا فوکس دی او ستا ټول حالاتو نه خبردار دي داسې هم شته چې په سعودي کې او دا په دې حرمینو کې دا کیمرې لګېدلې دي ستا ته د 20 کالو مخکې ویډیو هم ښایي په یو ټکې راته ښایي 20 کاله مخکې اقه تاریخ وله ورکي اقه ټیم ورکي یو ټک به ورکي هغه ویډیو به راشي ساینس په دنیا کې دا څیز ایجاد که څه خیال دی الله سره به داسې نظام نه وي زمونږ یو شی د الله نه پټ نه دی یو شی مخامخ به کې دا ستا نیکي ده دغه ستا ګناه ده انکار کولی شي چې دا هر څه ووینې دی به وایي نه الله باس لاول خو به دی انکار کوي دروغ ما نه دي کړی خو چې دا هر څه ورته مخامخ کړي باس ما کړی زما کرام الکاتبین دروغ لیکلی دي نه الله ولې چې انکار کولی نشي مخامخ یې ورته ښایي زما کرام الکاتبین فرشتو ظلم کړی دی نه الله نه دی کړی دا مې کړی دی بس خلاصه شو خبره دنیا کې امتحان کې چې پیل شي نو سپلیمنټري به ورکې ضمني امتحان زمړه هغې کې هم پیل شو او سند بلو نه شو زمړه چې یو ګاډۍ باندې به ځان له مزدوري کوم هلته سپلیمنټري امتحان او ضمني بیا نشته ختم اخیری امتحان فاینل او هلته دا نشته چې امتحان کې فیل شم نو دنیا ته به بیا موقع راکړي چې زه اوس بیا نیک عمل وکړه دی به چغې وایي الله ما واپس دنیا ته ولېږه ته ګوره چې زه څنګه عمل کوم ما ولېږه واپس الله وی دنیا دې سر خوړلی دی دنیا ته واپس تل نشته دغه یا جنت او یا دوزخ پورې غاړه جنت دی محشر ته مخامخ دوزخ دی د پاسه نري د ویښته نه نري پول د تورې نه تیره پل صراط بله لار نشته که زه د محشر کې ایثار شم د میدان کې دا به ختمې میدان محشر به چې حساب کتاب وشي دنګ ابر اوچت کې الله هغه ټوله د محشر ځمکه چې خلک پې د پاسه ولاړ ابر راغونډه کړي یو ډوډۍ به ترې جوړه کړي خشته تکه سپینه د معدې او جنتیانو له به په میلمستیا کې ورکړي ختم چې کوم د حساب کتاب وشو هغه ځمکه ختم بس مخکې پل صراط دی پورې غاړه جنت دی لاندې دوزخ دی او ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه هر سړی به پې ورځي ورود څه ته وایي یو ګودر ته داخلېدل ورځي به پورې به تل نه ورځي به یو کس الله وایي طالبان په پوهېږي تاکیدیه او د حصر جمله ده یو کس نه پاتې کېږي ورځي به پې اوس که د خدای طاقت د سره خو پورې به د جنت ته که د خدای طاقت نو قسم دی هغه پول چې د ویښته نه نري وي او تورې نه تېره وي چاپلار هم پې نشي لاندې دوزخ دی الله به دا 3 کسان ودرئ د یو ته به وایي وایه بنده مال مې درکړی و ښه ډېر مال څه دې کړی انکار نشي کولی الله او بالکل تا مال را کړی ما هغه ستا په لار کې خرچ کړی دی انا اللیل و اطراف هر وخت مې خرچې کول سخاوت مثلا زه به مثال درکم کونډې یتیمانان مدرسه جومات هر چاله ورکړی رب العالمین به وفرمایي کذبته دروغ دی وی خو چې الله وایي کذبته نو د الله د عرش نه ګیر چاپېره چې کوم هغه لکه او کروړه او اربه او فرشتې دي ټولې به وایي کذبته
لومبی خو په د دا مهورو لګېد چې الله ورته دروغجن وایي. الله توبه. یو عام ملګري چاته وایي دروغ دی وایي لږه وړه خبره ده، او که یو استاد ورته وایي دروغ دی وایي درنه ده. یو لوی عالم ورته وایي، یو افسر ورته وایي چې دروغ دی وایي، جج ورته وایي دروغ دی وایي، دا ډېره درنه خبره. چې رب العالمین درته وایي چې دروغ دی وایي، ماشاءالله د غټه صدا خو دغه ده چې په ټول محشر په ټول مخلوق په مخ کې ورته الله دروغجن وایي چې دروغ دی وایي. ډېره لویه خبره، غټه ټاپه ولګېده. او بیا د لکونه کروړونه فرشتې چې ورته وایي دروغ دی وایي، بس د دروغجن سزا اوس لا سره چې الله بس ته دروغجن وایي، بس خبره ختمه. الله به وفرمایي زه منم چې دا خرچې دې کړي دي خو زما دپاره نه. لیقال فلان جواد، دې له دې کړي دي چې خلک درته سخي ووایي چې ډېر سخي سړی. زه خو ماله نه دي کړي چې خلک راته ووایي چې ګوره ښه څومره سخي دی، څومره خرچې وکړه. وایي کونډو له یتیمانانو چې څه له دې کړي هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی. تا چې څه له کړي خو هغه مقصد حاصل شو. ماله دې څه کړي دي؟ این ما قدمته، مخکې دې ماله سره لېږلي. ډېر خلک رونو ګورې نن خرچې کوي خو د الله دپاره نه کوي. پلار به یې مړي پردی قرضه به پې پوري، که ته ورته وایې چې دې قرضدار له قرض ورکه ور به کو، در به کم او دلته به جمعې کوي، څلوېښتۍ به م کوي، سخاتونه به م ورکوي، خیراتونه به م کوي، غوی به ملال کي، میخه به ملاله کي. په خدای چې هغه قرض تپوس به ترې کېږي دا زیاتي څیزونه دي. او نه خو په شریعت کې جمعې شته او نه څلوېښتۍ شته. چېرته صحابه او تابعینو خو موږ نه دي لیدلي چې له تختې لوی پخ کړې ده. بس مړی په تخته باندې ور واچو. دا د هندوانو رسم چې دلته به یې مړی لمبو د مشرانو نه تپوس وکړې. د هندوانو رسم و چې مړی به یې لمبو نو په تخته به یې واچو نو لمبو به نو حلوا به یې پخول. حلوا پخه کې ماشومان هم نه خوري حلوا. په زول دی 5-6 روپۍ تباه و برباد کړي. غریب له ولې نه ورکوې؟ خیرات کولی شي مړي پسې. خیرات صدقه ثواب دا زمونږ مذهب دی چې دا مړي ته د دې ثواب رسېږي. معتدلی نه مني، مونږ یې منو. خو په هغه طریقه صدقه خیرات وکړه چې ریا پکې نه. په هغه طریقه صدقه خیرات وکړه چې الله پې رضا شي. په هغه طریقه وکړه چې کومه طریقه مونږ ته رسول الله مبارک ویلې ده. څه ده؟ ویه یو صحابي راغی وی د الله رسول مور به مړه ده او یو کوی مې زړه غواړي چې وکنم مدینه شریفه کې خوږې اوبه کمې وي، که چېرته خدای خوږې اوبه راویستې کوی مې غواړي وکم. وی او بلکل وی وکنه او خدای پکې خوږې اوبه راویستې. وی دا د ام سعه دی، دا مې د مور ته ثواب شو. بس دقه ثواب دی. څومره چې خلک د کوی نه اوبه څښي مور ته به ثواب رسېږي. جومات جوړ که، مدرسه کې یو کوټه جوړه که، غریب له ورکه، یتیم له ورکه، کونډې له ورکه، څوک مه خبروه. حضور پاک فرمایي 7 کسان به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وی. په هغه 7 کې یو څوک دی؟ قیامت ورځ سخته ده خو دا 7 کسان. یو دی رجل تصدق بصدقة، صدقه ورکي یا د خپل طرف نه یا د بل نه عامه ده. او په کومه طریقه صدقه ورکي؟ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. چې ښې لاس کمه صدقه ورکوي چې دا قسم ته خبر نشي. موږ وایو نه هلکه مه کوه، قرض خلک مړه سبا به خلک وایي چې پلار پسې یو دمړی هم خیرات نه خلک وایي لاړه هر څه اوبو تلف شو. غریبې په خدای یتیمانان بچي دې پاتې شي، ماشومان واړه یتیمانان او ترې راشي خیرات کوم. هلکه د خپل طرف نه کې کوي ماشومان بیا وروسته دا د ما خیرات دی. سبا به خلک وایي چې سیوه پسې خبیث بچیا ښځې ته دې چل وله جوړ کړی. دا زمونږ په دغه میره کې ځای راته نښې یو 25 کاله مخکنۍ خبره. یو زنانه او سیده او ماشومان یتیمانانو په پردي کور کې وه، بلکل په پردي کور کې. او خاوند یې مړ شو او صاحب د هغه ځای نه تره راغی. دا ماشومان دا ښځې لیوه او زه خیرات کوم. خلکو ورته ووایي چې دا یتیمانان دي، غریبانان دي، دی له ورکه. نه 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 دا ما رور دی، زه خیرات ورپسې کوم. دا زما رور دی، زه خیرات ورپسې کوم. خلک به سبا وایي ګوره خلک وایي دا چې خلکو ټکې دې پکې وي هر سړی دوړه کړه.
غویمه لال شو یا سنډار څه چومان اوس خبره یېره دیګونه مو د دنیا او څلوېښت خلکو هم بیس چې زه راشه تیاره نیغه غوړه غوښه ده بس منتم ده مونږ خو هم چې داسې ومو نو په خېټه ورته لاس ووو په خېټه لاس ووو د نارې ګولۍ ورته بېله ور واچو چې زه یاره اومې مونته ماموده اومې مونته خیراتونه دي او صیبه کېږي او چې څلوېښت ورځې تېرې شو په څلوېښته مې واپس خیرات وکړه هغه ظالم نو هغه ښځې ته یې ویې زه چې ځو ماشومان بچي وو یتیمانه هغه ښځې ویې زه خو نه ځم نه ته زما عزت یې ما پسې ډله راله ما ته راشه مولوي صاحب دقسې یو مسله ده یو سړی دی دا لوبې کړي دی مونږ پوهې که چې مه کوه اوس هغه ښځې باندې لاس واچوه ښځه مونږ ته وایي چې دا ما خرڅوي او دا ماشومان یتیمانان هم راله خرڅوي ما پسې ټانګه راوسته هغه ورځ یې ټانګې وې ما پسې لاړم چې لاړم چې سړي ته مې وکتل سړی سم یو سوټا مشکل یو غټ شی لوی کوتک د دې بره وطن غټ کوتک و چې کېناستم کیاسې روب غوندې مولوي صاحب څنګه ما دا څه کې وایي دا زما روندار ده زما عزت دی ما دا ستا عزت نه دی دا ستا روندار ده روړ دې مړ شو اوس دا پردی شو ستا ختم رسول الله مبارک فرمای الحم الموت لیور دا مای پیغمبر وی تبی ده ستا ردی نه ستر دی ستا نه ستر سپک سپک پدې نه دا د کورته مې ښځې نه ورته پوښتنه وکړه پلار یې پیش او پلار یې غریب داسې راغلی ړچېده ما ته مولوي صاحب ګورې دا لور مې بوځي دا نوسان وسیله له خرڅي دا ډېر ظالم دی یاره سړی کلک شي ورو به یې شروع کړه مې په خدای چې دې مقتدیانو ته هم دونه دې ټکوم چې د والو غل به دې معلوم نه شي ما هم پېژنې که نه پېژنې اوس اوس دې دلته راګیرومه مې دې پخوا به خلکو د وږي په کوتکو واله وږي نه دي دا به په کوتکو وال نو جوار به یې تیستل هلکان ته هلکه د وږو هغه کوتک شته وایي جیب حکم کوه وایي سړی نرم شو خوار شوی ده ماشومان یتیمانان دا واړه یتیمانان دا ته خرڅوي دا جینکۍ دا واړه دی پلار دی دې پیش او کار یې پیش څلور میاشتې لس ورځې به دا دلته تېروي دا خلک یې د کور نه نو باسي بس دا د دې کور دی او بیا د پلار یې خوښه ده او د دې ماشومانو خوښه ده وایي ما چې پې دونه خرچه کړې ده تا ته چې دې قوم وایي چې مه ولې دې کول نه ما دونه پیسې پې لګولې دي نو مې څه کوې پیسې لګولې ماشوم خرڅوې ښځه خرڅوې ما نیغ به دې ردې دی نه خلکو ته مې وایي که دې راغې که نه مې دا زما راته حکم دی مې خوږوی به یې نه خو ښه به یې ټکوی لکه وږي چې څنګه ټکېږي حقه چې هغه دوس وتښتېد نه ختم دا زموږ حال دی هلکه چې یتیمانان یو خبر آیت ته تر قرآن شریف وی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا د یتیم مال به نه خوري ختم چې د یتیم مال دی وخوړه خېټه کې دی د دوزخ اور ور واچو قیامت کې به در باندې اور بلیږي موږ خلک څه کوو په کوم طرف لاړو سړی مړ دی قرض پاتې دی قرض نه ورکوې یقین په خدای وکړه جومات کې ناست دی دا واقع ما غالبا یو ځل ویلم زما یو دوست دی ستاسو دی تورنګزو دوکاندار په 400 کې و د کپړې د ورسره ناست و یو هلک راغی ما ته وایي مولوي صاحب ما هم ترې څه اخېستل کپړه وایي درته ووایه پلار یې مړ دی بلا خرچې ورپسې وکړې دیګونه یې او زما پې قرض دی او د دې زوی واده دی ما نه پیسې وړي دي د دې زوی واده قرض نه راکوې زه ورته یم چې قرض خلاص کړه خیراتونه مه کوه او وایي ګورو به قرض سره سړی دا خیرات د خدای دپاره شو نه شو د خدای دپاره خیرات چې کې پټ ورکوه الله دپاره ورکوه دیګ هم پخې منه نه دی که یو سړی خیرات کوي دیګ پخې په غریبانان وی خوري هېڅ منه نه دي خو په دې دیګونو کې اکثر ریاکاري راځي څه حاجت دی ریاکاری کوئ په دیګونو باندې زه ودونو کې موږ په لکونو روپۍ په شادي حالونو کې لګو رښتیا ووایه دا ته د خدای دپاره کې د خدای دپاره خو نه کارډونه دي او شادي حالونه دي او دونه خلک دی او دونه موټرې دی او دا دی کم از کم 15 لاکه روپۍ دی برباد کړئ او چې او دې خوړئ په خلکو او دقه خلک دا شادي حال نه روځي نه د مرۍ او د سپیمو ډکي خوله کې به هغه ډکي م وایي او هغه کاږه به م چوپي او چې روځي ای ته دې خدای غرقه کچغ وړي پکې چولي هغه بل ای ته دې خدای غرقه دوبچنې روجې وي ابل مړه مونږ خو غوښه پکې نه واسې تشه بوسه مو خوړل نو سپې هندوستړی خدای ناراض
او اکثر لکه د امین په شان بې دعوت یې نه خوري دیم وایي دا مخامخ دا دی ناست دی وایي چې تاله به دلته نه راتلم وایي د دې نه مخکې مې په خدای چې په پېښور کې ډېرې ډوډۍ بې دعوته خوړلې دا دی ناست دی مخامخ څه پې هیرونو په دې 10-12 لکه روپۍ په مدرسه کې ښکلې کوټه جوړېږي طالبان به پکې د قرآن سبق وایي حدیث په ویلې کېږي په جومات کې قالین واچوه جومات کې کار پې وکړه خوا کې د جومات جوړ کړه نیکبخته یو کونډې له ورکړه یتیمان داسې خلک دي نن په مخ د ځمکه چې د روزۍ درکې نه لګي داسې غریبانان دي یتیمانان چې پردی ټوکړي خوري قسم دې ماته معلوم دي داسې غریبانان یتیمانان شته چې پردو ماشومانو جامې وله مور راوړي او هغه وله لنډې تنګې کې اوږدې کې حقه ورته ورچوي داسې طالبان موږ سره شته غریبانان چې هغې د ماسپښین نه پس ځان له مزدوري کوي او سار نه سبق وایي دې له ولې نه ورکوي مدرسه کې د چای ډوډۍ ضرورت دی ولې نه ورکوي نیکبخته څه ضرورت دی د خیراتونو ته خیرات هغه وکړه چې الله پې خوشحاله شي خیر خبره خو لرې لاړه خو ضروري وه نو الله به وفرمایي چې تا خرچې کړي دي خو ما دپاره نه دې دپاره چې خلک وایي چې پلانکې خو ډېر سخي دی هغه نوم دلته ګټلی دی ما له دې نه دي کړی الله به فرشتو ته حکم وکړي پوزه کې زنځیر واچوي په سپېمو کې پړ مخې راکاږې دوزخ ته یې ورلړه کې بل ته به وایي وایه که نه ښه مضبوط وجود مې در کړی څه دې کړی دي او الله قاتلت فی سبیلک ما ستا په لار کې جهاد کړی د کافرانو مقابله کې مې کوشش کړی دی او هغې پورې چې شهید شم نو الله ته مانه دا تپوس کې یعنې مفهوم درته ویم مقصد درته ویم ما خو جهاد وکړو شهید شم شهادت نه خو لویه مرتبه بله نشته الله به وفرمایي کذبت دروغ دی وی فرشتې به ټولو وی کذبت دروغ دی وی الله به وفرمایي چې تا دا ارس کړی دی جنگ دیم کړی دی جهاد او شهیدم شوی لیقال فلان جریء دی له چې خلک وی ډېر لوی پهلوان او بهادر دی هغه نوم دی ګټلی ما له دې څه کړي دقه نوم تا ګټلی ختم او دا شوي هم دي زموږ په بخاري شریف جلد ثاني کې راځي یو جهاد دی په هغې کې یو سړی دی قزمان د بنو ظفر قبیلې د ظفري ورته وایي داسې په میدان د جنگ کې روان دی توره ورسره ده او داسې یو طریقه باندې لګیا دی د کافر مقابله کې جهاد کوي چې داسې پرې یې وغورځولې حضور پاک ته چې و چې یو هلک دی ډېر بهادر کوم دی هغه وی انه من اهل النار دا دوزخي دی صحابه وی چې خدای پاکه سړی خو زبردست مجاهد او د دنیا کافران یې مردار کړل او رسول الله مبارک وی چې دی دوزخي دی یو صحابي غالبا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه ویړه کې مې سودا شوه د حضور پاک خبره ټیک ده خو هسې و سودا ورپسې شو چې د منډې کړې ما به منډې کړې چې دی به ودرېد ما به اخره کې زخمي شو چې زخمي شو نو لاول یې غشي راویستل ځان یې پې لاله خوند یې ونه کړ بیا توره راواغېشته د تورې هغه موټی یې په ځمکه کېښود او هغه سوک یې د سینې ته د اړه ته کېښوده ځان یې پې ورغورځه ځان یې مړ رسول الله مبارک ته راغی الله رسول زما د قسم په خدای چې رښتونی پیغمبر وی ولې وی چې تا وی چې دوزخي دی هغه خو هغه د ځان په توره مړ که رسول الله مبارک او فرمایل ان الله لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر کله خدای د منافق په ذریعه دین له طاقت ورکوي دین له پې طاقت مې نو سړی منافق و ریا دپاره او د پیسو د غنیمت دپاره جنګېده او اخره کې ځان مردار کړ الله به وفرمایي تا دا ارس کړي دي خو دې له چې خلک وایي فلان جریء ډېر زړور او بهادر دی وایي سپېمو کې زنځیر ور واچوي راکاږي دوزخ ته دریم ته به وایي قاري صاحب دلته راشه څنګه ښکلی اواز مې در کړی او قرآن مې درته ښود او الله څه دې کړي دي ما تلاوت کړی قرآن مې لوستلی سار او ماښام الله به وفرمایي کذبته دروغ دی وی فرشتې به وایي کذبته دروغ دی وی الله به وفرمایي چې دا تلاوتونه دې کړي دي خو څه دپاره دې کړي دي لیقال فلان قارئ ډېر ښکلی قاري دی ډېر ښایسته اواز دی چې خلک زما د اواز صفت وکړي د قرت صفت وکړي چې څه له دې کړي دنیا کې د هغه شی ګټلی دی
سپیمو کې زنځیر ورته واچوي پړ مخې دوزخ ته واچوي حضرت ابو هريره وی دا هغه خلک دي چې په دنیا کې نیکۍ کړي دي او پړ مخې به دوزخ ته وغورځېږي چې چا دا نیکۍ نه کړي ګناه کړي چې د هغې به څه حال د دې وجې نه د دې خپلو طالبانو ته ویم چې طالبانو خدای معلمان که نو په درس پیسې غشتل جیز که تنخوا که ته وعظ او نصیحت او تقریر کې پیسې اخلي علما دام جیز ګرځولی دي چې دام جیز دي بچي بری څه خوري دام جایز دي خو نه داسې به نه کې الله دپاره کوه درس د خدای دپاره کوه که تنخوا میلو شوم او که میلو نه شوم وعظ نصیحت تقریر د خدای دپاره کوه که چا څه شي درکړل لا ښه که درې نه کړل پروا پې مه لره ډوډۍ د خدای په لاس کې او قسم درته خورمه چې الله ته دې مخ کړی چې الله زه تا راضي کوم دا دنیا به راغمتون الی رجلیک د خپو لاندې برې دا دنیا پرته مال خو د خدای سره دی عزت د الله سره دی ډوډۍ د خدای سره ده مقصود بالذات چې ورته وایي الله دپاره کوه بس ډوډۍ د خدای سره ده ته به خدای خوشحالي او تا به خدای خفه کوي او زه عموما ویم هغه ذات چې خپل دشمن کافر له روزي ورکوي مشرک د خدای غټ دشمن دی هغه له ډوډۍ روزي ورکوي د دنیا ظاهري عزت ورکوي نو چې څوک د خدای دین او عبادت کوي هغه له به خدای ډوډۍ نه ورکوي دا مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په دې تقریر بخاري کې یو واقع لیکلی ده ذکر لکه دا ناشنا خبره خلک کله وکړم نو بعضې خلک وایي دی څه ووایي ما حواله درکړه مولانا زکریا صاحب ډېر لوی سړی دی د بخاري شریف په دې تقریر کې هغه یو عجیبه واقع لیکلی په دې لومبي جلد کې همدما چې کوم حدیث وي دغه ځای لیکلی و یو سړی وږی و وږی دی ډېر زیات وګرځېد راوګرځېد خو څه پیدا نه کړل د لوږې د لاسه یو جومات ته یو راننوت جومات ته راننوته چې زه دې جومات ته ځم څوک به راشي که چېرته نوړی روټۍ راوړه خو چې راننوته نو یو درې کسان د جومات په ګوټونو کې ولاړ دي یو هغه ګوټ کې ولاړ دی یو دې ګوټ کې ولاړ دی یو دې کې دې راغی بل ګوټ کې ودرېد خلک یې سوچ کوو چې زه د دې درېو سالې به زمای دوی خو به ناره نه تېروي دوی له خامخا څوک ډوډۍ به راوړي او خوراک به راوړي نو چې دوی له راوړي نو داسې به هم دوی نه چې ما ته به ست ونه کړي او چې دې ودرېده دې کې یو خشته جینۍ را دننه شو هغه جینۍ سره کوزم ده لوټه او دا لاس وینځونکي چیلمچي چې ورته وي دا هم ورسره دی هم را دننه کړل او ښه مزېداره خوانچه د خوراک ښه قیمتي قورمې مورمې هغه هم را دننه کړل بس دی چې دی بس دې غریب خو وږی دی بس هغه قورمو ته سترګې نظر ور واچو چې خدایه نو چې په کومه به هلته به ځي که ماله به راځي خدای دې خو یې راولې یا الله او نیغ نیغ داسې ورته ګوري چې مال یې راولې اجینۍ دې پرېښود او مخامخ هغه بل سړي له ورغی چې ورغی هغه ته هغه لاس وینځونکی او هغه لوټه ونیوله وایي لاس وینځه ډوډۍ مې درته راوړې ده هغه ورته اډو ګوري نه دغه درې ورته اډو ګوري نه او دې د ظالم بچي خو شیش مخامخ کړی دی وږی دی هغه ورته وایي لاس وایي لږ شه ګوري م ورته لا لاس وینځه ما د ډوډۍ راوړې نه اخشه ورکشه ته ما له څه له راغلې ښې ورټله خو جینۍ نه صبرېږي چې لاس به خامخا وینځي دا سړی را مجبوره که او لاس یې پې ووینځه چې ووینځه او دې زړه کې وایي چې خدای دې بې خو باسه نو چې هغه نه خوري نو ماله راوړه که نه زړه کې هغه نینځي اوس هغه مجبوره نو موږ خو چې د تلې نه وي خدای دې غرقه که دې خوا اوس هغه لګیا دی لاس یې پې وینځ چې ووینځه بیا ورته هغه خوانچه لر نه خورم نه خامخا به خورې او ته دا مال خواري کړې ده هغه یې رټي او دی رضا کوي اخره کې دا سړی مجبوره که چې مجبوره که نو چې هغه اډوکې راولې غوښه تې وخوري نو دا هغه اډوکې باندې دا جینۍ په دا مخ ولي چې بیا غوښه وخوري په هغه اډوکې دا جینۍ په دا مخ ولي او ته خیر دی خیر دی خیر پروا نشته اوله خو ته دا غوښه وخوره ښې دا جینۍ په هغه اډوکو مډوکو لا تاړ کړه خو سړی یې خو په ډوډۍ موړ کړه روټۍ پې وخوړه لاړ ابله دا جینۍ لاړ او دې ایو ته هغه نورو ته اډو ګوري نه او ده ورته شیشه غشتی دی لکه پیش چې خوراک ته شیش والي چې اوس هغه له لاړ هغه ته م وایي لاس وینځه هغه نه وینځي او رټي یې په زور یې پې لاسونه په مینت زور څه په مینت ووینځل اخره کې هغه ډوټۍ پې خوري هم دا لوبه کوي چې غوښه وخوري نو په هغه اډو کې دا جینۍ ولي چې غوښه وره جینۍ پې ولي
او دی بیا هم رضا کوي خیر دی معوله پروا نشته خو جرور دریم له لاړ هغه هم دا لوبه وکړه اخره کې دی اشناله راله چې راله او لاس وینځونکي یې ورته ونیوه او وایي شابه لاس وینځه دی ورته وایي لکه هغوی چې کومه لوبه کوله دم هغه لوبه شروع کړه نینځم جینۍ خدای دې بې خو باسه اینځې که نه ځم نینځم که نینځې چې د نه ځمه تا خدای غرق که ما دله اوبه راوړې لاس نینځم نه 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 اوبه وینځو الله الله اوبه وینځ لاس یې ووینځ بشیر جان ورته چې ته ټینګېږي په خدای لاس یې ووینځه چې لاس یې ووینځله اوس هغه ورته وایي دا ډوډۍ خوره دی خو مغه دغه ته ګوري چې هغه نورو څه کړي زه به مغه هم کوم نه خورم ده خدای دې بې خوبه تا خدای غرق که ما دله ډوډۍ راوړه ته ماته خدای دې بې خوبه مری نه دې ونیسم د اوسه ځم نه 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 پام کوم معافي غواړه معافي غواړه الله دې خوا که یو څه غوښه یې راواخېسته وخوړه نو هغه نورو چې کومه لوبه کړې وه اوس هډوکې راواخېسته او دا جینۍ پې ښه رسه وویشته به جینۍ ته دغه خوا که هغه خوانچه او دې مری ته یې وله لاس کړی او راګیرې که تا خدای غرق که ما دله ډوډۍ راوړه ته ما په هډوک ولې خو ښې ومږه داسې راګیر که چې ښې برابر کړه هغه سړی ورته ویې جینۍ د خدای خاطر ما خو هغه درې واړو چې څه لوبه کوله نو ما وی دا به د دې علاقې رواج یې چې څوک چاته اوبه اچوي دوی به نکړې نکړې کوي او ډوډۍ کې به هم نکړې نکړې کوي او دا به رواج چې بیا به چا وله ډوډۍ راوړه نو غوښه وخوري په هډوکې به یې ولي ځکه درې واړو چې څوک ما هغه وکړل نو هغوی د بیا هم ورته مینت کول موږ د تباه و برباد کړو مری نه ونیو دا څه چل جینۍ ورته وایي زه دنیا یم د جینۍ په شکل راغلی او دا ما چې څه راوړي دي دا متاع الدنیا د دنیا خواهشات او د دنیا عیش و عشرت څیزونه دي ما راوړل ما نه درې واړه خفه دي رضا کوم هغوی ما ته زه دنیا م نه ګوري زه یم چې دې رضا کړم هر څه چې وایي خو چې دې راضي کړم او ځان ته یې رامایل کړم ما پې ښه ډوډۍ او سامانونه ور مخکې کړل خو ما ته یې نظر قدرې مونه کړ دې ورټلم او تا ما نه خفه نه زه چې راننوتم ګور ګور دې راته کتل ته خو ما پسې نښتې لکه سپی چې غوښې پسې نښتې په تا نه خورم بیا را پسې راځئ واقعي زما رور چې دا روزي رزق دا د الله په لاس کې دی زما رور مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه جماعت کې ناست دی د اشراق منځ ته پورې منځ چې به وکړي اشراقه پورې ناست دی یو سیټ راغی هغه سیټ هم په دسه خپل ازمایش او امتحان کو او څه پیسې یې راوړې پخوا د ډبلې روپۍ او مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ته هغه پیسې کېښودې وایي صاحب دا پیسې والا دا مې تاله راوړې بزرګانو د کچپ خاوندانو اندازې نه هم پته لګي وایي زما ضرورت نشته وی حضرت که ستا ضرورت نی نو په طالبانو ویشه وی چې زما په لاس ویشه نو په خپله دغه مدرسه د یو څه ویشه که هغه سیټ نیغ لاړه او پیسې یې راواخېستې او د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه په پیزار کې واچول او یو غسلخانه یا ګوټ هر ځای چې یو ځای کې پټ شو او مطلب یې دا دی چې دا خو زما د مخه نه دي خو چې دې زه نیمه او وروستو راشي ګورم چې اوس پې اوچتې او که نه داسې ځای کې یې واچولې که بل ځای چولې وي کېدای شي نظر یې ورته نه وی کړی سپلو کې یې ورته واچول مطلب یې دا و چې دې دا پیسې راولي زه به پې اواز وکړم ای ملا صاحب وخت یې دې نه اخېستې اوس دې واخېستې چې گنگوهی صاحب رحمت الله علیه د نفلو نه فارغ شو راووته او ځي او په پاڼو کې خپې منډي نو خپې پکې نه ورځي یو کتل داسې دي اقه پیسې یې په پاڼو کې پرتې وي پاسم پې ډېرې پروت دی پاڼې یې اوچتې کړې او په هغه ځای وڅنډلې داسې ویشیندل او بیا څه وایي دا ټکې ډېر عجیبه دی وایي ای ګنده ماله پلیته ماله چې څوک در پسې دی منډې ته وایي ځان نه ورکوې او چې څوک درته شاکۍ در نه تښتي د هغه د پیزار سلامونه کوې دقسې روان شو زما وروڼو ډوډۍ د خدای په لاس کې روزي د خدای په لاس کې کم عمل چې کې خالص د الله د رضا دپاره کوه نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمای دغه درې کسان دي لومبې جهنم الله پاک به په هغوی باندې غرغنډه کړي
عملونه څونه مزیدار خو اولا و بالذات طالبان ورته وایي مقصود بالذات د الله رضا نه و دنیا وه هر څه لړل برباد شو. هر عمل چې کې بس دا نیت کوه چې د مانه الله خوشحاله شي. صدقه ورکې پټه ورکوه چې مانه الله خوشحاله شي. منځ کې په دې فرضو کې ریاکاري نه راځي. دا به نه وي چې خو دا فرض په جومات کې کوم، نه نه هغه در باندې مقرر دي. ابه کې څه خبره نشته. حج له دې دنیا د نه خبرېږي خو څوک مه خبره او ډېر خلک ورې نه نجونو له عمرو لم په دې نیت ځي توغمه وباسه عمرو له ځي او تا ته به وایي زه خو هر کال روژه کې عمرې له ځمه او هر کال ځم او هر کال ساجت دی دې خبرو ته هر خلکو ته اورې. یو سړی دا وایي زموږ بعضې بزرګان وایي چې دا خو مې درېیم حج دی نو زه بس هغه مخکني دوه دي دوړه کړل. تا ته چا وایي چې درېیم او ته چپچی خرڅی څه دا مې پنځمه عمره ده او دا مې شپږمه ده او دا مې لسمه ده. سا ضرورت سره دې خبرو دا خبره جسته دا خلکو ته ښودنې دپاره عبادت کول. من یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. شرک خفی ورته وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای 1400 سال مخکې انما اخوف ما اخاف على امتی الشرک الاصغر. وی په خپل امت چې یریږم د رکوټې شرک نه یریږم. قالوا صحابه وما الشرك الاصغر یا رسول الله دا الله رسول پټینې شرک څه شی دی؟ وی الریاء والسمعة د ښودنې دپاره کار کول او د شهرت دپاره کار کول. که ته نیکیم کې دې دپاره چې زما شهرت په خلکو کې راشي او ما خلک وویني چې پلان کې سړی نیک دی نو د دواړو جهانو مبارک سردار او الله په قرآن شریف کې دې ته رکوټې شرک ویلی. عمل چې کو صرف او صرف د الله د رضا دپاره به کوو. نو چې کم عمل دی د الله د رضا دپاره وکړو قسم دی په دنیا کې به هم سعادت الدارین ورته وایي په دنیا کې به هم دله خدای پاک بدل درکړي او په آخرت کې. یو حدیث درته ویمه حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی حدیث قدسی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله د یو بنده سره مینه وکړي. اذا احب الله عبدا یو بنده سره مینه وکړي. ګوره چې عمل الله لکې الله به در سره مینه کوي. ته ما خوشحاله زه به تا خوشحاله وم که نه چې ته ما نه خوشحاله نو زه په تا څه کوم. چې الله دپاره دې مینه وکړه نو الله نادا اواز وکړي جبریل ته ای جبریله دا فلان کې زما خوښ دی تم ورسره مینه وکړه. ان فلانا احبه فتم ورسره مینه وکړه. جبریل څه چلو کې په اسمانونو کې آواز وکړي چې دا فلان کې د الله خوښ دی احبوه تاسو ورسره مینه وکړئ. نو بیا حدیث څه وایي ثم توضع له القبول فی الارض بیا د نیکانو خلکو په زړه کې الله د هغه قبولیت ورواچي. د بدانو نه نیکان مې ځکه یاد کړل چې د بدانو خلکو په زړه کې خو د حضور پاک مینه هم نه وه. د بدانو خلکو په زړه کې خو د حضرت ابوبکر او حضرت عمر مینه هم نه وه. د بدانو خلکو په زړه کې خو د حضرت حسین مینه هم نه وه. د بدانو خلکو په زړه کې خو د حضرت عثمان مینه هم نه وه. د نیکانو خلکو په زړه کې الله د هغې مینه واچي. نو که ته وایې چې خلکو ته زه خوښ شم نو د الله دپاره وکړه نو الله به د خلکو ته خوښ کړي که نه. که ته وایې پیسو له کوم الله له وکړه نو پیسه خدای سره ده. که ته وایې چې زه د لویۍ دپاره کوم نو الله له وکړه نو لویي د چا په لاس کې ده؟ د الله. دې کې څه خبرې پاتې دي انشاءالله په آینده جمعه کې به راته بیان وکړو انشاءالله. خو زما د خبرې مقصد رونو سره چې نیکي مونږ کوو د نیکۍ مقصد څه دی؟ هغه عمل په ډېره عجزۍ کول چې زما رب پې خوشحاله شي. بس الله خوشحاله شو خبره ختم. دعا وکړئ الله مونږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي. خدای چې مونږ څومره اعمال کړي دي پروردګار که زمونږ نه پکې څه ریاکارۍ شوي ښودنې شوي الله معافي غواړو. الله معافي غواړو مونږ معاف کړه. تاسو هم داسې وایه بیا چې څه اعمال کړي بنده او ریاکارۍ شوي که توبه دې وویسته نو پاک به شي. توبه دې وویسته هغه عمل به پاک شي که خیر انشاءالله. فکر مه کوئ خو بیا دپاره داسې مه کوئ. الله که زمونږ نه د خولې د لاس د مال د زړه چې څه عبادت کړی دی او ریاکاري م کړی د ښودنې شهرت دپاره الله مونږ معافي غواړو راته معاف کا. الله معافي غواړو راته معاف کا. ټول اعمال هم د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځه. ته پې راضي شه الله ته پې راضي شه ته پې راضي شه. بعضې بیماران دي دوستان دعا وکړئ الله وله روغ صحتونه ورکړي. بعضې زنانه دي دعاګانې غوښتې دي الله دعاګانې قبولې کړي.
بعض دوستان دي د هغوی څه ضروریات دي دعا وکړئ چې الله ضروریات ورته پوره کړي الله د دنیا و آخر د پریشانو نه په امن کې وساتي او الله د خیر او برکت زندگی نصیبه کړي الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتي الله د شریانو د شر نه مو ساتي الله د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتي ناګهاني آفاتو نه زنانه واړل وي موږ په امن کې وساتي خدای ته رانه راضي شي بنده به خپل کار کوي خو الله ته رانه راضي شي الله ته رانه راضي شي الله ته رانه راضي شي بې اولاد اولاد ورکې د چا چې نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکې مردگان د مسلمانانو الله ټول وبخي زموږ دا طالب علمان دي او ډېر خلکو په جوماتونو کې ډېره کړي دي مدرسې سره خلک امداد کوي الله چې څوک هم زموږ د دې بېکسو بېڅوکو د حدیثو مبارکو د طالبانو په جوماتونو کې خدمت کوي ډوډۍ ورکوي مدرسو سره امداد کوي د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین د قسم خیلو د کندي د کرامت الله خور پات شوی کرامت ماسټر صاحب الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د دیدار آباد د دربادشاه مور واقعي دربادشاه مور 13 جمعه وفات وه الله دې وبخي الله دې وارثانو ټول له صبر ورکړي بعضې ملګري بیماران دي الله دې روغ صحتونه او شفا ورکړي دا د ظهورو مونږ سره د خور بیماره د غریب فالج والده الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي اسیزو دیار خان بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي بار ملک یو مسافر دی او هغه ته څه مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر بدل کړي بار چې څومره مسافر دی هغې ته دعاګانې کوئ ښه ځکه ډېر سختي بازو باندې الله یې د ټولو مسافرو مدد وکړي الله دې مل شي او الله دې په روزګارونو کې برکات واچي او زموږ یو دوست بادر خان د هغې والد صاحب بیمار دی غریب د ملا د تکلیف دی ورته هغې ته هم دعا وکړه چې الله روغ صحت ورکړي الله وله شفا ورکړي الله چې څومره بیماران دي وله شفا ورکړي او زموږ نجیب الله خان دی هغه هم د هغې دویمه جمعه ده چې غریب راغلی هم نه دی راغلی دی لاړه هغه ته هم دعا وکړې ډېر مخلص ملګری چې الله روغ صحت او شفا ورکړي څومره بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي برحمتک یا